درې لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا درې لنډ تازه او مهم خبرونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا د واک د ویش او دایمي اوربند لپاره یو باصلاحیته بنسټ دی. نوموړي په تازه ټویټ پیغامونو کې د ملي مصالحې عالي شورا د لومړۍ غونډې هرکلی کړی دی او هغه یې د ستونزو د حل لپاره خورا مهمه بللې ده. د هغه په خبره دغه شورا له طالبانو سره د سولې د واک د ویش او دایمي اوربند لپاره یو باصلاحیته بنسټ دی. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې وروستي پرمختګونه خورا مهم او هیله بخونکي دي. د خلیلزاد په وینا طالبان او افغان حکومت پر تګلاره هوکړې ته رسیدلی دي او اوس یې پر اجنډا هم بحثونه پیل کړي دي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان سوله غواړي او روان پرمختګونه ښیي چې افغانان به ډیر ژر سره یو ځای شي او دلته به اوسنۍ اوږده او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غني د خصوصي سکتور له یو شمېر استازو سره په لیدنه کې ویلي دي چې دغه سکتور د دولت یو عمده شریک په توګه د افغانستان اقتصادي ملاتړ تشکیلوي. ولسمشر غني ټینګار کوي چې ټول صادراتي او وارداتي شرکتونه باید د سړکونو کیفیت په پام کې نیولو سره خپل توکي په منظمه توګه انتقال کړي. د واټونو ساتنې لپاره زیاته پانګونه شوې باید یوازې موافقې ته ورسیږو. د ترانسپورټ په برخه کې ټول صادراتي او وارداتي شرکتونه باید په دې برخه کې تضمین وکړي. ولسمشر غني زیاتوي چې د ټول ګټو وزارت نوې مقرره په دې شرط تر 2 نورو میاشتو ځنډیدی شي چې د سړکونو ساتنې په برخه کې واضح تضمین ترلاسه شي. نوموړی دغه راز دا هم وایي چې محدود او لوی شرکتونه چې کولی شي په سیمه کې سیالي وکړي باید زیات شي. ډاکټر عبدالله د ملي روغې جوړې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې سوله په یو شخص او یو ادرس پورې تړلې نه ده. د ملي مصالحې د عالي شورا بنسټ ملي اهداف د سولې پروسې په اړه د ملي او سیمه ییز ملاتړ راجلبول دي او ډاډ یې ورکړی دی چې دوی به ټولې چارې د افغانستان له خلکو سره په مشوره ترسره کوي. له تاسو مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. که په دې اړه نظر لرئ زموږ سره کامنټ کې شریکولی شئ. د همداسې نورو خبرونو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخونکي خدای مو سپارم. د خدای په امان.